نو لیدونکو السلام علیکم. نن درته په دغه ویډیو کې افغان حکومت او طالبانو پر دایمي اوربند او سولې خبرې کړې دي. افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لړۍ پیل کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد وایي د امریکا او قطر په هڅو افغان چارواکو له طالب استازو سره د ویډیويي کنفرانس له لارې خبرې کړې دي. خلیلزاد وایي دغه خبرې تر 2 ساعتونو ډېرې اوږدې شوې دي او په هغه کې د زندانیانو پر خلاصون، دایمي اوربند، بین الافغاني خبرو، د جګړو او تاوتریخوالي پر کمېدو او نورو مسایلو بحثونه شوي دي. د په خبره همداراز توافق شوی دی چې 2 ورځې وروسته به بیا هم د دواړو لورو ترمنځ خبرې کیږي. نوموړی دا نه دي ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت له لوري چا خبرې اخیستې وي، خو دا یې یو ګټور او مثبت ګام بللی دی. بلخوا د افغانستان د امنیت شورا هم په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې شوي دي او د تاوتریخوالي په کمولو، د زندانیانو پر خلاصون او دایمي اوربند بحثونه شوي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین بیا وایي چې په دې ویډیو کې مکالمه کې یوازې د بندیانو پر خوشي کولو خبرې شوي دي او پر نورو مواردو بین الافغاني خبرو کې بحثونه کیږي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک او سبسکرایب یې کړئ. یوه نړۍ مننه. ژوند